نهى عن الاغلوطات، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا د مغالطونه، چې مغالطه کې بڅوک نه چې داسې خبره کوله چې ستا یو مقصد وي او سامع او مخاطب ته بل مقصد والی، باید ترکیبونه راځي. قال الله فقط کفر، سره حیران شي دا څنګه خبره ده. اول د قال یقول نه دی، بل دا قال د قیلولی نه دی. وی که چا دا ویلی چې الله قیلوله کوي نو دا کافر دی، ځکه الله باندې لا سنت ولا نوم، الله په الفوق نه راځي. بل مشهور ترکیب دی، قال زید تحت الشجره فنقض وضوءه، وینا وکړه اسی ظاهری معنی دا ښکاری زید د ونې لاندې او داسې مات شو، مطلب قیلوله وکړه ودو شو. النار فی الشتاء خیر من الله، په یخنۍ کې دا اور نه د الله نم خلی نه، من جانب الله په حذف د مضاف سره. یوسفی زلیخا دا یو ترکیب دی چې انسان وګوري غلط شي. یوسف غیر منصرف دی، یوسف